لا تهزن د اندېښنو په ګردابونو کې د هیلو او خوښیو څرک د عربي نړۍ د پیژندل شوي لیکوال دوکتور عايض القرني د شاهکار اثر لا تهزن پښتو ژباړه چې استاد فرید احمد هلال کړې ده زه حکمت ارین درته وړاندې کوم. پر خپل رب ډاډمن اوسه. د الله تعالی په اړه سکون او ډاډ د انسان په راحت او سوکالۍ کې ډیر غټ رول لري. الله تعالی د خپل کتاب په څو ځایونو کې په دې اړه داسې فرمایي ژباړه له دې امله یې پر هغو ډاډینه نازله کړه. بل ځای فرمایي ژباړه نو الله تعالی پر خپل پیغمبر باندې ډاډینه نازله کړه. بل ځای د غراز فرمایي ژباړه په هغه وخت کې الله تعالی له خپل لوري نه پر هغه د زړه ډاډینه نازله کړه. ډاډ او سکون د زړه ثبات ته ویل کیږي. کټ مټ هم دغه د اطمینان او ډاډمنۍ یو ډول حالت دی چې د ایمان خاوندان ورسره مخ کیږي. الله تعالی فرمایي ژباړه الله تعالی ایمان راوړونکو ته په دنیا او آخرت دواړو کې د یوې ثابتې وینا پر بنسټ ثبات په برخه کوي او الله تعالی ظالمان بیلاري کوي. د الله تعالی واک دی چې څه غواړي کوي. دوه ګټورې خبرې. امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي چې دوه خبرو راته ډیره ګټه را رسولې ده. لومړی کله چې د قرآن مجید مخلوق ګڼلو فتنه را ولاړه شوه او د پاچا په امر زندان ته ولېږل شوم نو په زندان کې یو شرابخور راغی او راته ویل چې ای احمده ثابت قدم اوسه ځکه په دې زندان کې به ته د دین په خاطر په تازینو وهل کیږي او ما ته ګوره چې په همدې زندان کې څو وارې د شراب څښنې په سر په تازینو ووهل شوم او زه بیا هم پر دغه خپله ګناه کلک پاتې یم. نو ته خو باید پر خپل عقیده کلک پاتې شي او پر ستونزو زغملو صبر وکړي ځکه چې دغه هر څه د دین په خاطر دی. دویم کله چې زندان ته بیول کېدم نو چا را باندې غږ وکړ چې ای احمده پروا ونه کړي ځکه له مرګ سره به له واره جنت ته درومي. امام احمد رحمه الله د دې دواړو پیښو په اړه لیکي چې دې خبرو ماته ډیره ګټه را رسولې. د هر عمل غبرګون د قدرت قانون دی او دا فکر ناسم دی چې دا بدلمني او لغړتوب به ګوندې غبرګون نه لري. دا چې نن ټولنیز ژوند تباه کیږي د ښځې او میړه سره کور نه جوړیږي بچي د خپل مور او پلار خبرې ته غوږ نه ږدي ورور د ورور د وینو تږی دی پیغلې په کور زړیږي او څوک یې پوښتنه نه کوي واده شوي ښځې له طلاقو سره مخ کیږي او داسې نور. نو دا ټول د لغړتوب او بدلمنۍ غبرګون او پایلې دي چې ټولنه یې زیانمنه کړې او لا یې پسې زیانمنوي. الله تعالی دې موږ او تاسې له دغسې زیانونو وساتي. دا ټول مصیبتونه رسوایۍ کرکې جنګ او نښتې او نوي مرګونې ناروغۍ څه تصادف نه دي بلکې د همدغو ناوړه عملونو غبرګون دی چې نن ورسره ټولنه مخ ده. دا هر څه پوهه نه ده چې لاس پر لاس کیږدو او بېوسه نندارچیان له ځانه جوړ کړو بلکې عقلمندي دا ده چې د دغو ستونزو نه ځانونه خلاص کړو او دا هر څه هله شوني دي چې لومړی له دغو ګناهونو نه توبه وباسو او دغه چټلتیا د خپلې ټولنې لرې وغورځوو او بیا له خپل رب نه د بقرې سورې په وروستي آیت دعاګانې وغواړو نو انشاءالله چې الله تعالی به مو له دغه عذابه خلاص کړي. د مصیبتونو ګټې. لومړی کله چې زړه د اندېښنو په زندان بندي شي نو الله تعالی انسان ته په اخلاص سره د دعا غوښتو توفیق ورکوي. علما لیکي چې الله تعالی پر خپل یو نیک سړي څه مصیبت راوست او ملایکو ته وویل زه غواړم چې د خپل دغه نیک بنده غږ واورم یعنی له درده زګیروي اوریدل غواړم. دویم بله ګټه یې دا ده چې په دې سره د انسان کبر له منځه ځي. دریم په ستونزمنو شیبو کې د انسان په زړه کې نرمي او شفقت پیدا کیږي. څلورم په مصیبت سره د انسان ګناهونه بخښل کیږي. پنځم درجې یې پرې لوړیږي او د صبر له امله چې الله تعالی په آخرت کې د ثواب کومې خزانې وربخي هغه خو لا نوري دي. علم هدایت درملنه او روغتیا ده. ابن حزم الاندلسي په خپل کتاب د نفسونو درملنه کې لیکلي دي چې د پوهې ګټه دا ده چې له نفسونو نه وسوسې غمونه او اندېښنې لرې کوي. طالب العلم باید د ځان لپاره یو مهالویش ولري څه وخت د حفظ تکرار لپاره څه وخت د عمومي مطالعې استنباط تالیف او ترتیب لپاره او یو څه وخت د تامل او تدبر لپاره ځانګړی کړي. عربي شاعر وایي یو داسې سړی شه چې که پښې پر ځمکه وي نو د همت سرې تر اسمانه رسیدلی وي. جلال الدین سیوطي په خپل کتاب الارج فی الفرج کې د علماو د ویناو په لړ کې دا خبره کړې چې په غمونو او اندېښنو کې خوښي او نیکمرغي رامنځته کیدلی شي. مصیبتونه کله ناکله په عجایباتو منتج کیږي او داسې خوښي او نیکمرغي رامنځته کړي چې انسان یې اټکل هم نشي کولی. د یو شاعر په وینا قسم ستا په لوړ شان انسان پر دې نه پوهیږي چې د زمانې له حوادثو څخه څنګه او چیرته خوندي پاتې شي. خو ډیر ناوړه خطرناک شیان شته چې انسان به ترې خبر هم نه وي خو الله تعالی یې ورڅخه خوندي وساتي. نیکمرغي خدایي ورکړه ده.
څومره داسې خلک دي چې پر دې ډیر لږ څه ګزاره کوي او دومره ګټې چې خوري، خو که دوی وپوښتل شي نو خوشحاله کیږي. د روغتیا او د زړه د سکون له پلوه ډیر ډاډمن بریښي. دا ځکه چې دوی د ژوند پر راز پوهیدلی او فکر یې د نن لپاره په کار اچولی، نه دا چې په تیرو ژاړي او نه ورسره د راتلونکي فکر وي. اوس لږ هغو خلکو ته هم ځیر شي چې په ښکلیو او دنګو ماڼیو کې ژوند کوي، د تګ راتګ لپاره ښه لوړبیه ګاډي لري، خو بیا هم په رواني ناروغیو اخته دي. تل اندېښمن ښکاري او په دوی کې ډیر داسې وي چې لیوني شي. نو تاسې ووایاست چې کله مو دا خبره اورېدلې چې کوم نیستمن لیونی شوی وي او په رواني ناروغیو اخته شوی وي؟ نه. ښه یادښت د اوږد عمر زیری دی. د یو مسلمان بنده نیکمرغي په دې کې هم ده چې هغه دویم ډول عمر او ژوند هم لري. هغه دا چې د خلکو ترمنځ یې خورا په ښه توګه یادونه کیږي او خوښي د هماغه چا پر حال چې پر خلکو کې په ښه او نیک نامه مطرح وي، سره له دې چې د دغه منصب، شرف او مقام په لاسته راوړلو یې مالی مصرف نه دی شوی. یوازې پر خپل ښه خوی، ښه صنعت او ښه کړنه یې دغه ډول بې مثاله ژوند، شرف او مقام لاسته راوړی دی. د شاعر په وینا د خوښۍ پر وخت د نورو خلکو په نسبت هماغه څوک د مرستې او یارۍ مستحق دي چې د غمونو او اندېښنو پر وخت یې ستا ملګرتیا کړې وي. درانه او شریف خلک له مصیبتونو څخه تر نجات وروسته بیا هم د خلکو په یاد وي. سترې مرثیې. دلته درې داسې قصیدې شته چې د هغې په باب ویل کیدی شي. همیشنی او ژوندی تاریخ لري. مشهور وزیر ابن بقیه د عاضد الدوله له خوا ووژل شو. ابوالحسن الانباري د هغه په اړه یوه اوږده او ویرجنه قصیده وویله چې موږ یې فقط یوه نمونه دلته راخلو. په ژوند او مرګ دواړو کې سرلوړي ترلاسه کول تر معجزې کمه نه ده. محمد بن حمید الطوسي په جهاد کې شهید شو. ابو تمام پرې مرثیه وویله او دا یې هم یوه بیلګه. دغه راز دغه پیښه وړه نه بلکې لویه او ستره وګڼه. دا چې کومې سترګې پرې اوښکې تویې نه کړي نو هیڅ عذر نه لري. د تاریخ د مشهور سپهسالار قتیبه بن مسلم په کورنۍ کې یو زړهسواند شتمن چې تل به یې بېوزلان پر خپلو شتمنیو پالل مړ شو. یو شاعر د هغه پر مړینه دغه ویرجنه قصیده وویله. ابن سعیدي په داسې حال کې له نړۍ نه رخصت شو چې په ختیځ او لویدیځ کې یې بېشمېره خلک په ښه نامه یادوي. هلته ابو نواس نامتو عربي شاعر د مصر د امیر خطیب تاریخ لیکي او د زمانې په جریده کې نوم داسې ثبتوي: که موږ د خطیب سیمې ته ورنشو نو چیرته ولاړ شو؟ یو داسې سړی چې له سخاوت سره غبرګ روان و. له دغه درباره هیڅوک هم بېنوا نه ځي. کله چې ته په دې وپوهیږې چې په اسمانونو کې یو داسې فرمان روا شته چې هغه عادل، منصف او غوره فیصله کوونکی دی، نو هم ته د دوی وړ یې چې د هغه د ژمنو او وعدو سره سم نیکمرغي او ویاړ لاسته راوړي. وګوره، دغه یوه مجرمه ښځه یې سپي ته په اوبو ورکولو وبخله، هغه بله یې پیشو ته د عذاب په ورکولو دوزخ ته ولېږدوله. امام بخاري رحمه الله مرفوع حدیث نقل کړی چې 40 عادتونه داسې دي چې پر هغې باندې د عمل کولو په صورت کې انسان جنت ته د تلو وړ ګرځي. تر ټولو لوړ او ښه عادت یې چاته د شیدو لپاره وزه ډالۍ کول دي. الله سبحانه وتعالی فرمایي: ژباړه: بیا چا که د زری هومره نیکي کړې وي وبه یې ګوري، او چا که د زری هومره بد هم کړي وي نو وبه یې ګوري. پر همدغه بنسټ هڅه وکړه چې د یو غمځپلي په غم او اندېښنه کې ځان ورشریک کړي. بېوزله ته څه ورکړه، د مظلوم په خوا کې ودرېږه. وږي په خېټه موړ کړه، تږي ته اوبه ورکړه، د ناروغ پوښتنه وکړه، د یو مسلمان په جنازه کې شریک شه، د میلمه هرکلی او درناوی وکړه، د مشر احترام او پر کشرانو شفقت وکړه، له ګاونډي سره ښېګڼه وکړه، مسلمانانو ته له زیان رسونې ډډه وکړه. دا هماغه ښایسته معانی، لوړ اخلاق او غوره صفات دي چې نیکمرغي او سعادت رامنځته کوي، سینه پراخه کوي او غمونه له منځه وړي. خپل تاریخ په خپله ولیکه. سخته ګرمي و او په حرم شریف کې د ماسپښین د لمانځه په انتظار ناست وم چې یو سپین ږیری سړی راولاړ شو او خلکو ته یې د زمزم اوبو په ورکولو پیل وکړ. یو ته د اوبو ګلاس ورکړه او بل ته یې ورکړه، تر دې چې ډیر خلک یې خړوب کړل. خوله یې پر تندي را روانه وه. خلک په انتظار کې و چې خامخا باید د دغه بوډا له لاس اوبه وڅښي او هغه هم د مسکا په بدرګه خپل دغه خیري عمل ته دوام ورکړ. ما د هغه صبر او له نیکۍ سره د بېکچې مینې په اړه زښت زیات تعجب وکړ او وپوهېدم چې خیر رسونه آسان کار دی چې الله تعالی چاته اسانه کړی وي. وګوره، هلته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پلوۍ او ساتنې په خاطر خپل ځان د بلا په خوله کې ورکړ. پیاوړی قومندان ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنه د اسلامي لښکر د راحت او سوکالۍ په خاطر خپله پیره کوي او شپه په ویښه تیروي. د عدالت ستر علمبردار عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د رعیت د ښې او بدې د معلومولو په خاطر د مدینې په لارو کوڅو کې ګرځي او خلک ویده پراته وي.
د اسلام د ستر پیغمبر مین ابو طلحه د احد په غزا کې خپل ځان د غشو تورو او برچو په خوله کې ورکوي چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم محفوظ او خوندي پاتې شي. عبدالله بن المبارک په خپل روژه او نورو ته روژه ماته ورکوي. یو شاعر وایي داسې وګړي د اسمان د ستورو په څیر ځلانده او د سباون په څیر رڼا او روښانه دي. الله سبحانه وتعالی فرمایي ژباړه او د الله په مینه کې مسکین، یتیم او بندي ته خواړه ورکوي. په قرآن کریم کې سوچ وکړه. د قرآن کریم په لوستلو انسان ته د الله تعالی رحمت متوجه کیږي. د الله تعالی رسول به دې ته ډیر لیوال و چې د بل له خولې قرآن کریم واوري. صحابه کرامو ته به ویل چې قرآن راته واوروئ. له دې امله موږ ته هم پکار ده چې په ورځ کې څه ناڅه وخت د الله کلام لوستلو ته ورکړو، ځکه زموږ کری ورځ په دنیوي منډو ترړو کې تیره شي، ځکه مو د ذهن ګډوډ او روح مو ستړي وي او دا حقیقت دی چې د الله تعالی له یاد پرته په بل څه کې ډاډ او سکون نشته. لکه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي چې یو ورځ راته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې پر ما قرآن ولوله، یعنی ما ته یې واوروه. نو ما عرض وکړ چې زه پر تاسې قرآن ولولم سره له دې چې پر تاسې نازل شوی؟ وی فرمایل هو. نو ما د نساء صورت تلاوت پیل کړ. د دغه سورې یو آیت شریف ته چې ورسېدم نو وی فرمایل بس که. ما ولید چې سترګې په اوښکو لمدې وې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو شپه د جمعه ترڅنګ تیریده. په جمعات کې د قرآن کریم د تلاوت غږ واورید. نو ورته ودرېده او تلاوت یې اوریده. سهار تلاوت کوونکي یعنی ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل بیګا مې ستا قرأت ته غوږ ایښی و. ابو موسی ووی یا رسول الله که زه خبر وای چې ته زما تلاوت ته غوږ نو ما به نور هم په خواږه غږ لوستی و. قرآن کریم د زړونو پاچا او پر روح هبت اچونکی دی او ډیر اغیز لري. فضیل ابن عايض رحمه الله یو نومیالی تابعی دی. د چې کله دغه لاندینی آیت واورید نو له ډیره هیبته را پریوت او مړ شو. دا آیت شریف دغه و ژباړه او دوی ماتل کړی له دوی نه پوښتنه کیږي. همداراز عمر رضی الله تعالی عنه د دې لاندینی آیت په اورېدو ټوله میاشت په ناروغۍ کې تیره کړه. ژباړه او څه به شوي وای که کوم داسې قرآن نازل کړی شوی وای چې د هغه په زور سره غرونه خوځېدلي وای یا ځمکه څیرې شوې وای یا مړي له قبرونو راوتلي غږېدلي وای. همداشان عبدالله بن وهب د جمعې پر ورځ پر یوه لاره تیرېده چې د یوه کوچني له خولې دا آیت واورید. ژباړه او هغه وخت یاد کړه چې دوی به په دوزخ کې له یو بل سره جګړه کوونکي وي. په دنیا کې چې کوم کسان کمزوري وو هغوی به تکبر کوونکو ته ووایي چې موږ ستاسې تابع وو، اوس آیا دلته په تاسې د دوزخ د اور له کړاوه څه لږ ډیر موږ وژغورئ؟ نو د دې آیت په اورېدو یې 3 ورځې ناروغي تیره کړه او پر 4مه ورځ په حق ورسید. خو د دې زمانې خلکو ته ګوره چې لاس په کار کې نښتي وي، خو بیا یې هم غوږ ته سندرې لګولې وي چې یو خو له دې عمله کار بې برکته وي او بل ګناهګاریږي هم او ځینې داسې وي چې له کاره ستړي راشي نو په کور کې په کراره غږ ځان ته سندرې ولګوي. څه فکر کوئ چې د ګناه په کار به سړی ګڼي د مشي بلکې نور یې هم طبیعت ګډوډېږي. خو که د دې پر ځای یې تلاوت اورېدی نو ډاډ به یې هم ترلاسه کولی او له ګناه نه به هم خلاص وای. اسکافي عالم او پوغ د لطف التدبیر په نامه په یو په زړه پورې کتاب کې لیکلي او په دغه خپل کتاب کې د مشرۍ او نیکمرغۍ ترلاسه کولو لپاره هر لور ته د فکر نیلی ځغلولی. د دغه کتاب له مطالعې نه 3 د پام وړ ټکي په لاس راغلل. لومړی د چا نهایي هدف چې له الله جل جلاله پرته بل څه وي نو ګټې به یې پر تاوان، خوښۍ به یې پر غم او نیکمرغي به یې پر بدمرغۍ واوړي. الله سبحانه وتعالی فرمایي ژباړه نو هغوی به موږ په تدریجي ډول په داسې شان له تباهۍ سره مخامخ کړو چې هغوی خبر قدرې هم نه وي. پر کومو کږو وږو لارو چې خلک روان دي هغه له سره اسلامي شریعت سره سمون نه خوري او نه په هغې سره څوک نیکمرغي ترلاسه کولی شي. دویم ډیر داسې خلک هم شته چې دنیا او آخرت دواړه له لاسه وتلي دي او لا دا ګمان کوي چې ګوندې ښه کار یې کړی خو هیڅ ډول نیکمرغي په برخه نه شوه او لامل یې هم هماغه له نبوي منهجه سرغړونه ده چې دنیا او آخرت د نیکمرغۍ تضمین کوي. جنت او دوزخ. یوې نړیوالې ورځپاڼې یوه ورځ دا خبر خپور کړ چې د فرانسې لومړي وزیر ځان وواژه او د ځان وژنې لامل یې دا وښول چې په ډیرو ورځپاڼو کې پرې نیوکې شوې وي چې د د زغم تاب نه لره او څنګ به یې لرلی وای ځکه له دې خوار سره خو نه ایمان و او نه د زړه سکون نو ځکه یې ځان وواژه. که له ده سره ایمان وای یعنی که دا مومن وای او شرایط ورسره وای نو شریعت به ورته لارښوونه کړې وای چې ژباړه د دوی پر حرکتونو مه ځورېږه او مه د دوی په دسیسو زړه تنګی کېږه.
الله تعالی بل ځای فرمایي ژباړه او خلک چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او په شرافتمندانه ډول له هغو نه بیل شه. ځینې خلک د اندېښنو هواره د ویالې پر غاړه د موسیقي په اورېدو په څه لوبه کې بوختېدل او د واورې د ورښت په سیل کې ګڼي، خو دا د هغه چا وړاندیزونه دي چې له دین نه لرې وي او هیڅ اشنایي ورسره نه لري. مؤمنان له اندېښنو نه د خلاصون لار د اذان او اقامت ترمنځ په جومات کې کېناستل او له خپل رښتیني خالق نه دعاګانې غوښتل بولي او وایي چې پر تقدیر خوښ شه، له ذکر او توکل نه کار واخله. الم نشرح لك صدرك پورتنی کلام پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نازل شو او هغه په حق کې په ټوله معنا متحقق شو. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم پراخه سینه او ډاډه زړه د انسانانو په نسبت صله او عاطفه درلوده. دغه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم رحمت العالمین دی. د هغه په فضیلت کې دغه خبره بیخي کفایت کوي چې الله تعالی فرمایي ژباړه موږ ته شاهد او زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی او د الله تعالی په اجازه د هغه لوري ته بلونکی او بله ډیوه مو ګرځولې. هغه چې د نبوي رسالت سره سمون نه خوري او د یو شمیر صوفیانو حماقت د متکبرینو رذالت او داسې نور فاسد افکار او خیالات دي چې د حقیقتونو سره پر جګړه بوخت او د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم له تګلارې څخه منحرف شوي. الله تعالی فرمایي نو الله تعالی مؤمنانو ته د هغه څه په اړه چې دوی پکې اختلاف کاوه هدایت او لارښوونه وکړه. په دې توګه الله تعالی چې چاته وغواړي د سمې لارې لارښوونه کوي.